مخ کی آیاتونو کی ذکر شو چی اللہ تبارک و تعالی لحمد دی او خاص غلر دی چی رب دا عالمین دی، رب دا مخلوقات دی، او رحمان او رحیم دی. نو اللہ تبارک و تعالی دا پارا اول صفت دا ذکر شو چی مخلوقات رب دی، دویم دا ذکر شو چی رحمان دی، دریم دا ذکر شو چی رحیم دی. بیا اور پس اللہ فرمائی مالک یوم الدین چی مالک دا ارزی دا جزا دی. یوم ارزی توی او دین جزا توی لکی مالک او ملک دا دو قرات دی کرا غلی دی خواه. مالک یوم الدین ویلی شی او ملک یوم الدین ویلی شی. مالک دی تا ویلی کی گی چی یو سیزا دا یو سیزا یو کس دسی طریقی سر مالکی چی سکی پا حقیبان دی نو دتا اختیار حاصلی چی ہر سپے کئی نو دغا سیز دغا اختیار من تا مالک ہوئی. او ملک بادشاہ تا ویلی کی بادشاہ دی تا ویلی کی گی چی دی د خپل رعایا چې دی پچا باندې حکومت کوي د هغې متعلق احکام جاری کوي چې دا بکې دا بنکې نو هغې ته بادشاه ویل کېږي. نو الله تبارک وتعالی د قیامت د ورځې مالک هم دی او ملک هم دی. ملک بادشاه هم دی او مالک هم دی، دواړه. ملک او مالک کې فرق کولی شي، لکه زموږ د ملک بادشاہ زموږ ملک دی او مالک هم نه دی. قانون جاری کولی شي موږ باندې بدلی شي، خو زموږ په وجود کې زموږ په مال کې زموږ زندګۍ کې چې څه د هغه خوښه یې نشي کولی. او مالک دې ته ویل کېږي چې هغه به ته هر څه کولی شي، که څه د سره کوي څوک د هغه نه تپوس نشي کولی نو هغې ته مالک وایي. لکه الله قرآن عظیم الشان کې بل ځای کې خپل باره کې فرمایي لا یسأل عما یفعل، څه چې کوي د هغې باره کې تپوس د الله نه څوک نشي کولی. نو دا الله تعالی مالک دی. او سره د دې نه چې هغه مالک هم دی، که هر سره سره وکړي تپوس کوونکی نشته، خو بیا هم هغه ظلم نه کوي. دی هم ویلي دي قرآن عظیم الشان کې ویلي دي چې زه ذره برابر ظلم نه کوم. دی ویلي چې زه ذره برابر ظلم نه کوم، بلکې هغه ظلم هم کې تپوس کوونکی دی څوک نشته خو هغه نه کوي. نو ځکه فرمایلی دی چې زه د اختیار باوجود ظلم نه کوم، نو ما بندګانو باندې حرام کړی دی چې په یو بل ظلم وکړي. نو مالک یوم الدین الله بادشاہ د قیامت د ورځې دی او اختیارمن هم دی، مالک هم دی او بادشاہ هم دی. یوم چې کوم دی ورځې ته وایي، لکه یوم موږ څه ته وایو د سحر نه واله ماښامه پورې چې کوم ټیم دی دې ته موږ پښتو کې ورځ وایو، عربی کې ورته یوم ویل کېږي. عربی کې ورته یوم ویل کېږي او پښتو کې ورته موږ ورځ وایو. نو چې کومې ورځې پسې شپه وي نو هغې ته ورځ وایي. او د قیامت ورځ ته یوم الاخره م وایي. څه ورته وایي؟ یوم، یعنې هغه اخره ورځ ده، هغې پسې شپه نه راځي بله. نو ته به وایې چې شپه پسې نه راځي او اخري ورځ ده، نو بیا ورته یوم ولې ویل کېږي؟ ورځ خو ورته هله ویل کېږي چې شپه یې وپسې. جواب دا دی چې یوم د سهار نه ماښامه پورې ټیم ته م ویل کېږي، او یوم چې دی نو لږ غوندې وخت هم ویل کېږي. لکه نبي علیه السلام باندې آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم، په دې وخت کې هم تاسو دپاره دینه کامل کړو. هلته د یوم نه معنا وقت دی، لږ غوندې وقت دی. او دلته د یوم نه مراد هغه لویه ورځ ده. خو کومه ورځ ته مراد ده؟ چې په کوم ټیم کې به الله د حساب کتاب ته خلق ودرئ، چې حساب کتاب ته خلق ودرېږي دغه ټیم نه واله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، دغه ټیم ته مراد دی.
دلته د یوم نه مراد دغه ټیم دی دا څومره ټیم دی نو قرآن عظیم الشان کې الله تعالی دو قسم آیتونه نازل کړي یو کې دي چې دا 1000 کاله ورځ ده یعنی په دې کې به 1000 کاله تیریږي چې کوم وخت نه دا خلک د قبرونو نه راپاسي والله ته ودرېږي او کله جنت او جهنم ته ځي دغه ټیمه پورې 1000 کاله دي څو کاله دي د دنیا 1000 کاله نور خپل ته به کلونه ملونه نه بس هغه یو ورځ به او بل آیات کې راځي چې دا 50000 کاله دا سدي 50000 کاله نو مسند ابو یعلا د حدیث کتاب دی او مسند احمد مجمع الزوائد تفسیر ابن کثیر او تفسیر روح المانی دی ټولو دا حدیث ذکر کړی دی چې ابو سعید خدری رضی الله عنه نبی علیه السلام مبارک ته وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ډیر اوږده ورځ د 50000 کاله ډیر اوږده ده نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایل چې مؤمن مسلمان باندې با دومره مختصره تیریږي لکه څومره ټیم کې چې دی مونږ کوي او د مونږ نه فارغېږي څومره ټیم کې دی د مونږ نه فارغېږي یعنی 10-12 منټه 15 منټه دا به تیریږي او بل روایت مسند احمد ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه راوي دي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایل مونږ ته چې 15000 کاله به خلق ولاړی الله ته والله به غصه حساب به شروع کوي 15000 کاله او بیا دې 15000 کاله به د دې خوا دا نور حساب کتاب کې تیری خو دا په مؤمن مسلمان باندې دومره مختصرې لکه مازیګر چې ته منځو کې او دا نور پرې وتلو تقریب شي چې غورځيږي پریوزي او ټیم پکې لاوي نو نور چې پریوزي دغه ټیم نه والا تر پریوتلو ټیم پورې دا څومره کم ټیم دومره ټیم په مومن باندې تیری نو ځان پوي یو حدیث کې راغی چې د موږ برابر ټیم تیریږي بلکې راغی بل دغه نه زیات ټیم راغی ګل سپیشل منټه 25 منټه تقریبا نیمه غنټه دومره په تیری کنور چې کله پرې وتلو طرف ته شنو نیمه غنټه 25 منټه په لګي دومره په تیری او بل حدیث مبارک چې دا مجمع الزوائد ذکر کړی دی د مسند بازار په حواله چې نبی علیه السلام فرمایي 50000 کاله به دا ورځ تیریږي په کافر باندې چا باندې په کافر باندې نو دا خبره خوش مضبوطه معلومه شوه چې 50000 کاله دا ورځ به په کافر تیریږي خو په مؤمنانو کې نو د مرتبه خاوندان شته سوچتي مرتبه والا سکما نو دا غي د مرتبه په نسبت به دا کم او زیات دا بسوي کم او زیات لکه د دې تاسو یو مثال مې ته چې مونږ کې مونږ دا جمع لګو ګدکو نو څنګه په تنګيږي قرات چا زیات کړو تنګيږي په کنه توندې دي خدا سي خلق موجودو لکه نبی علیه السلام دغه صحابو کې دی لوی خلق چې غیب کله مونږ کا ادریدل نو دنیا او ما فيها چې په دنیا کې او اغینه به خبر نو لکه زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مو چې د چا په مذهب یو دیوی مونسته یو ځل ولاړو او بر د تیرنا مار را پریوته په کوټه کې نور خلک هم موجود خلکو وی چې جوړ کړی چا یو طرف ته منډه کړه چا بل طرف ته چا لرګي پسې منډه کړه چا چوکي پسې او چا چپړې پسې نو په دې دوران کې چې دلته زمار را پریو زمره ټوپونه چې بوغه شور خو جوړ شو کنه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د ځای خوازیدل او نه پزان پېده مونږ کې ولاړ چې سلام یو ګرځاونو چا ورته وی چې تا خو موږ مات نه کتا خو سونه غړولې اور دیولې چل شوی ویسه چل شوی ولې دا دومره وبل چې دی کوټه کې وشو دا مار چې را پریو ته چا د سیمن ډکړو چا د سیوي زه خو نه پېښه زه په نیم پېښه وی دی مونږ کې متوجي دي ته مونږ وی دی اوس مونږ کې ولې دومره متوجي
ځکه نبی علیه السلام له چې جبریل علیه السلام راغلی و تپوس یې درې تپوس یې کړي وو څلور. یو دا چې ایمان څه ته وایي، بل اسلام څه ته وایي، درېیم تپوس یې دا کړی چې احسان څه ته وایي. نبی علیه السلام ورته چې احسان دې ته وایي چې ان تعبد الله کأنک تراه، چې ته د الله داسې عبادت کې ګویا چې تا هغه ویني. او بیا ورته فإن لم تکن تراه فإنه یراک، که دغه درجه درته حاصله نشي چې ته مونځ کې الله ویني، نو چې دا خو درته حاصله شي چې ته وایې چې ما الله ویني، نو بیا به په عاجزۍ کې مونځ کې. نو دا هغه خلک وو چې دې ته دا درجه حاصله وه. دې وجه نه علي رضی الله عنه مبارک باره کې راځي چې دوی په یو جنګ کې زخمي شو، په هډوکي کې یوې غشې ننوتې. نو په هډوکي نه چې رایستل ډېر مشکل دي. چې کله یې وله دغه راوسته دا ډاکټر او طبیب، او دا خو به ایستل غواړي، خو دا د هډوکي کې ننوتې دي، او دا وزره د غشي چې کومې دا غشي خو داسې که نه داسې وزر دام پکې دننه نښتې، دا چې روباسو ډېر به ده ته تکلیف وي. مشوره کېده چې څه به یې کوو، نو د کور والی وویل داسې کار به وکړو چې دې کله مونځ ته ودرېږي نو بیا به یې دې وباسو، چې مونځ ته ودرېږي بیا به یې تېو، ځکه په مونځ کې وي دي داسې متوجه چې په سم نه پوهېږي. نو چې مونځ ته ودرېده نو ویستتې، هغه بیا په ځان پوه نه شو. دغه رنګې د نبي علیه السلام مبارک یو صحابي و، سنن ابي داود روایت دی چې نبي علیه السلام یو جهاد ته تلل، نو شپه پرې راغله، نو ستړي مو یاره څوک به زموږ پیرو کړي، د دې طرفه یاره ده چې څوک به حمله وکړي، پیره به څوک کړي. دوه صحابه کرام ویل مونږ به وو. نو دوی داسې لاړل، وړاندې یو غونډۍ وه، هغې ته وختل، تیاره وه. سوچ یې دا وکړه چې ځه بس دلته به پیره کوو، خو هغه یو ملګري بل ته وي داسې کار وکړه څه به دواړه ویښي وو. ایو بل ته وی زه ته سمله، او دا چا چې ورته وی سمله ده ورته زه به لږ مونځ وکړم. نو قبله هم دې خوا وه او د پیرې ځای هم هغه طرف ته و. وی زه به مونځ هم کوم، مونځ کې به خوا ګورم هم، هسې هم سړی قبلې طرف ته ګوري، نو پیره به هم کوم او مونځ به هم کوم. نو هغه مونځ یې کوه، په دې کې د کافر یو کس چې ولیده چې دلته خو په دې تیاره کې هغه دغه ښکاري که نه د انسان چې ولاړي سورې شان، چې دی ولیده نو د هغه ځای نه نښه ورته واغېسته او یو دوه غشي وویشت، دې په دې سینه کې ولګېد. اوس چې ولګېده اوس بېغامه لګیا دی خپل مونځ کوي. چې کله 2 رکعته مونځ یې پوره کړ، نو بیا هغه ملګري ته وي ته راشه وي ما باندې چې ګزار وکړه. نو چې اوله راغی نو چې ویې کته داسې وینې ته روانې وې داسې دې مونځ کې، او ورته یې عجیبه کار دی وکړ، نو ته چې لګېدلې وې ما ته به دې اواز کړی و، او وي مړه سورې جمعه مې وي په مونځ کې شروع کړی، مې ورېږه دا پوره کوم نو ما یورېږه دا پوره کوم، اوس دا مونځ نیمګړی نه شم پرېښودی. داسې مونځونه وو. نو اوس ته سوچ وکړه، ځان پوه کړه چې کله یو کس د الله یو بنده په مونځ کې دومره مصروف او مشغولي چې د دنیا نه خبر نی، نو چې دې د قیامت په ورځ الله وویني، نو د هغه په دیدار کې به دې څنګه مشغولي. نو دوی به په 50,000 ورځ باندې پوه شي، 50,000 کاله ورځ باندې به پوه شي. پیبلی دا پچا چې به کم او ډېره کمه تېرېږي، نو د دې اصل حکمت به دی چې دې به د الله دیدار کې مشغولي، نور خو به بېغمه وي، نو بس او به پرې زر تېر شي. نو په دې خو ته پوهېږي چې د راحت او د مزو وخت زر تېرېږي، او د سختۍ او د مشقت وخت اوږد تېرېږي. یخنۍ موسم اوږد دي که د ګرمۍ موسم اوږد دي؟ دا ولې؟ موده خو یې یو عمره ده، میاشتې یو عمره دي د ګرمۍ او د یخنۍ، خو به مونږ او تاسو ګرمي ډېره اوږده تېرېږي، مونږ وایي که یو کال هم تېر کړل ګرمۍ، هغه مشقت یې هغې کې تکلیف وي. او دا ژمي چې بس په ځان پوهېږي یاره ژمی هلکه راغی دا خو کوم دی، موږ لا په راتګ هم نه یو پرې ولاړ، دا د راحت وي. غرض مې په دې کې و چې د قیامت ورځ به دا اوږده وي، خو په مؤمن مسلمان به بیا مختصره وي. او بیا مؤمنانو کې د هر چا خپل فرق او مرتبې دي، چې څومره الله ته سړی ډېر نږدې هغه عمره په هغه اسانه وي، هغه عمره به پرې اسانه وي. نو الله فرمایي مالک یوم الدین، دین څه ته ویل کېږي؟ یوم خو دې وپېژنده چې ورځ ته وایي، او یوم نه دلته د قیامت ورځ مراد ده. دین څه ته ویل کېږي؟ د دین خو ډېرې معناګانې دي، خو دلته د دین معنا جزا ده. نور قرآن عظیم الشان کې نور ځایونو کې چې کوم دین راځي، نو د هغې بیا خپلې هلته جدا معناګانې دي، او بیا هلته وکړو. خو دلته د دین معنا ده جزا او حساب او مکافات بدله. نو مالک دی یوم الدین د ورځې ده جزا. مالک دی
یا ملکی بادشاہ دی یوم الدین د ورځې د جزا او د سزا د ورځې د حساب د هغې مالک دی. نو فکر وکړه بسم الله الرحمن الرحیم التم رحمان رحیم ذکر شو او دلته پسې بیا الرحمن رحیم ذکر شو بیا پسې مالک یوم الدین ذکر شو. دې کې حکمت څه دی؟ دې کې نقطه دا ده چې اول الله خپل حمد بیان کړی او بیا ځان ښودلی چې زما زه الله یم الحمد لله الله بیا رب العالمین خپل لویي بیان کړی ټول مخلوق ما پیدا کړی دی بیا وی چې رحمان رحیم دا مهربانۍ ته اشاره ده. دی وجنه د ربوبیت په وجه مخلوق پیدا کړی دی او د رحمان او رحیم په وجه دی باندې مهرباني کړي نعمتونه ورکړي دي د رحیم په وجه باندې د دې توبه قبول کړي ده او بیا وی چې مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک. نو کو څوک دا سوالو کی چې په دې کې د الله پنځه صفاتونه ذکر دي رب العالمین او رحمان او رحیم او مالک یوم الدین او په دې کې دا یو دوه ځله راغلي دي چې رحمان رحیم دي ځکه یو ځل بسم الله کې راغی یو ځل دلته راغی. نو د دې څه وجه ده؟ د دې وجه دا ده چې الله دا وایي چې زه ډېر مهربان یم زما مهرباني ډېره ده. ځکه الله تعالی نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم وخت نه الله دا مخلوق پیدا کړ د هغه وخت نه الله دا فیصله کړې وه چې زما غصې باندې به زما مهرباني غالب وي زما غصې باندې به زما رحمت غالبي او زما غضب باندې به زما مهرباني غالب وي. نو ځکه پکې دا رحمان او رحیم د مهربانۍ دا صفتونه دوه ځله راوړل چې همغه خبره ثابت شي چې دا نور صفات هم د الله دي خو دا به په هغه نورو صفتونو باندې غالب وي. نو ځکه حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی سل رحمتونه پیدا کړي دي سل یوی په دې مخلوق کې تقسیم کړي د دې په وجه باندې زوی پلار په زوی رحم کوي او مور په زوی رحم کوي تر دې پوري چې څاروي په خپل بچي باندې خپل نګدي پته پورته کوي. دا یو رحمت دی چې الله دې ټول مخلوق کې تقسیم کړي دي او یو کم سل رحمتونه ځان سره ایثار کړي دي او چې کله د قیامت ورځ شي یو کم سل رحمتونه به هغه شي یو بداشي دا کوم چې دې کې تقسیم کړي دي دا سل واړه رحمتونه به راخلی او مؤمنانو مسلمانانو باندې به په دغه سل رحمتونو مهرباني کوي. او الله تعالی خو بیا رحمت للعالمین پیدا کړی دی نبی علیہ السلام هم شته کړ. نو اب ان شاء الله چې شفاعت کوي ځکه فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي زما شفاعت د خپل امت هغه خلکو د پاره حق دی چې چا نه غټ ګناهونه شوي. نو دینه دغه مهرباني مالک خو بیا پسې جوخ ګورې ذکر دی چې مالک یوم الدین ورې د جزا د ورځې مالک هم دی. دې کې تا ته دا وایي چې د الله پر رحمت به دومره زیات غاویره کېږي نه چې د الله نه یریږي نه او د الله نه به دومره یریږي نه چې د الله نه ناامیده شي داسې به نه کې بلکې ایمان څه ته وایي ایمان چې کوم دی بین الخوف والرجا. امام بخاری فرمایي چې دا د یری او د امید په منځ کې د ایمان د الله نه به یریږي ډېر زیات او امید به هم ساتي. نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې الله سره څومره مهرباني او رحمتونه او نعمتونه دي که کافر ته دا پته ولګېده چې الله سره څومره نعمتونه دي نو اب هم د الله نه امید ساتي چې زه کیدای شي مالم جنت راکړي. او الله سره چې څومره عذابونه دي او سزاګانې دي چې مؤمن ته د دې پته ولګېده مؤمن به د سره امید د جنت ونه کړي. نو ته به په داسې حال کې اوسېږي چې به د الله نه امید ساتي به د خپلو ګناهونو نه یریږي. خو چې کله مړ کېږي نو بیا د مرګ په ټیم کې به الله نه د رحمت امید ساتي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي تاسو کې د یو کس تر هغه تاسو کې د یو کس نه وفات کېږي مګر په داسې حال کې د وفات کېږي چې دی به الله باندې ښه امید ساتي چې الله به ما سره څه وکړي مهرباني وکړي. او بیا فرمایي صحیح بخاري کې حدیث قدسی دی چې الله فرمایي انا عند ظن عبدي بي زه د خپل بنده په ګمان یم څنګه ګمان دی په ما کې هغسې معامله ورسره کوم. نو دې وجې نه مالک دی یوم الدین د ورځې د قیامت یوم الدین د ورځې د جزا د ورځې د بدلې چې د قیامت ورځ ته مراد ده د هغې مالک دی. صدق الله العظیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا